دا تعلیم ورونه ما څو ځله ویلي، بیا زه د صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځې باندې فرض ده. علما کرام دلته موجود دي، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون له دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دلته په لسګونو په سلګونو فتواې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماو نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي، ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده شي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي. دا پکې نه وي چې احمد به ځي محمود به نه ځي، ټول به ځي. تبعیض به نه وي په دې ملک کې. که موږ غواړو چې ملي وحدت قایم کړو، باید د تعلیم دروازې د ټولو په مخ خلاص کړو، باید ټولو ته عدالت تامین کړو، باید ټولو ته اقتصادي مشکلات ور حل کړو. په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې ملي وحدت تامین شي. او دا د اسلامي امارت وظیفه ده. یو له فرایضو نه دا ده چې دې ته به زمینه مساعدوي او جوړوي به. زمونږ د تعلیم تربیه محترم کارکنان، وزیر صاحبان په دې باندې مکلف دي. د دوی دنده ده چې دا کار وکړي. هغه ستونزې چې دوی هر وخت دلایل وایي چې موږ مشکل لرو، نن سبا بل سبا دا باید حل کړي. څومره زر چې کېدلی شي باید حل شي. په دې کې څومره وخت تېرېږي مشکلات جوړېږي. په دې کې چې څومره وخت تېرېږي زمونږ ملت له موږ نه فاصله نیسي. په همدې یوه موضوع باندې له موږ نه فاصله نیسي. موږ باید له ملت نه فاصله ونه نیسو. ملت او حکومت باید یو له بله سره چسبېدلي وي، لکه یو جسم یو بدن سره ټول وي. که هر وخت دا ملت سل په سلو کې زمونږ سو، بیا په موږ باندې د دنیا یو قدرت هم زور نه رسېږي. د همدې ملت زور و، د همدې ملت قدرت و چې موږ روسان مات کړل. د دې ملت طاقت و قدرت و چې ناټو او شوروي امریکا ماته سوله. همدا ملت چې موږ ته خپل بچیان راکولې جهاد سنګر ته. همدا